دا د میوزیک سره تعلق لرونکي فنکاران او هنرمند دي کوم چې د کراچۍ پریس کلب مخې ته سخت احتجاج کړی احتجاج په وخت هنرمندو په لاسو کې د کراچۍ پولیسو او ډي ایچ اے انتظامیه د ناروا رویې پر ضد بینرې نیولې وې چې پرې نارابازي لیک شوې وه چې ورسره پولیسو رویې نه پریشان هنرمندو سخت نارابازي هم جاري ساتلې وه هنرمندو درز اختیار کړی و چې پولیسو لخوا سخت ځورولې شوي دي څو ورځې وړاندې ډي ایچ اے انتظامیه د دوی د سامان سره ګاډي هم ضبط کړي وو چې پر 3 ورځې لګېدلي او بیا هم په لوی سفارش پریښي څو ورځې مخکې زموږ یو ساوند باندې شوی 3 ورځې هغې سره بند و ډي ایچ اے والا سره نو دا مسایل موږ ته راپېښ دي که په لاره کې موسیقار ځي موسیقۍ والا ځي موږ خو د خلکو خوشحالۍ لپاره ځو هغه چې کومه څوک پروګرام کوي هغې ته څه نه وي خو موسیقار رابندوي هغه په حوالات کې بندوي او د هغه نه پیسې اخلي هغه نه د پیسو مطالبه کوي کراچۍ فنکاره طبقې ویلي چې زموږ د معیشت پر ضد سخت سازش روان دی او که چېرې زموږ د حفاظت په توګه ګام پورته نه کړی شو نو موږ به نور هم په سخت احتجاج مجبوره شو زه دا غواړم چې سند حکومت صوبایي حکومت چې موږ د دې ځمکې خلک یو تقریبا موږ سره دا مرسته وکړي چې کم از کم زموږ د موسیقۍ د ازادۍ چې کوم موږ غواړو چې پروګرامونو ته ځو یا کوم ازادۍ سره موږ پروګرامونه کوو چې هغه وشي زموږ ته لارو کې چې کومې ستونزې دي زموږ ساونډونو ته چې کومې مسلې دي زموږ سره نور چې کوم داسې مسلې راپېښې دي چې هغه زموږ ته هوارې کړی شي خوشحالۍ او د مینې چغې ویونکي فنکارانو باندې پولیسو لخوا د ناروا سلوک په وجه د ژوند د مختلفو طبقو سره تعلق لرونکو پښتنو هم سخت تشویش څرګند کړی او ویلي چې د وخت حکومت لا د دوی لپاره خصوصي ګامونه پورته کول پکار دي که چېرته کې هم د موسیقۍ پروګرامي تا غریبانان هغه ځای ته ورځي او دوی د هغوی د خوشحالولو کوشش کوي خو په واپسۍ کې دغه خلکو ته غم میلاویږي هغه خلک خوشحاله کړي خو دا خلک په غم باندې راشي نو په دې باندې پکار دي چې د دوی کومې ستونزې دي هغه وکتلی شي هنرمندو احتجاج په وخت اعلان کړی که چېرې د هغوی مطالبې پوره نه کړې شوي نو بیا به وزیر اعلی هاوس مخې ته به احتجاج کولی شي چې پکې خپل د میوزیک سازو سامان ته ور هم لګولی شي کراچۍ کې فنکاران د پولیسو د دې ناروا سلوک د لاسه سخت د مشکلاتو سره مخ شوي غوښتنه کوي چې حکومتونه دې په دې اړه سوچ وکړي کنې د خوشحالۍ دا چغه به تر همیش غلی شي کیمرامین زاهد سره نعمت زاده خیبر نیوز کراچۍ